د ولسمشر غني حوصله اخر هم طالبانو ته ختمه شوه. ولسمشر غني افغان ځواکونو ته تازه سا امر وکړ. طالبان ولې حملې نه کموي؟ ولسمشر غني په دې اړه نن تازه څه ویلي دي، په دې ویډیو کې راسره وګورئ او چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. ولسمشر غني افغان ځواکونو ته ویلي د نامسؤله وسلوالو خلاف جدي اقدام وکړي. ولسمشر غني نن یو ځل بیا سرعلا قومندانۍ په غونډه کې امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د غیر مسؤلو وسلوالو د ځمکو غاصبینو او زورواکو پر وړاندې جدي اقدام وکړي. له دوی سره نرمښت د زغم وړ نه دی. جمهور رئیس محمد اشرف غني په وروستیو څو میاشتو کې د تاوتریخوالي زیاتوالي ته په اشارې ویلي. په ډیر تعصب سره چې طالبانو جګړه کلیو ته وړې ده او له امله یې خلک زیانونه ویني او امنیتي مسؤلینو ته یې لارښوونه وکړه چې په کلیو کې د امنیت تامین ته جدي پاملرنه وکړي. ولسمشر غني همداراز امنیتي ځواکونو ته د لوی لارو د امنیت تامین جدي سپارښتنه هم کړې ده. د درنو لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ.